سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د یو چا لوکیشن لایف لوکیشن معلوم کړو چې دغه کس اوس مهال په کوم ځای کې دی، چېرته روان دی، څه کوي. نو تاسو هم کولی شئ چې اوس یو چا لایف لوکیشن معلوم کړئ. په نن ویډیو کې تاسو ته ډېره زبردست طریقه درښیم چې تاسو اوس کولی شئ چې لایف لوکیشن د یو چا معلوم کړئ چې هغه اوس مهال په کوم ځای کې دی، چېرته دی، څه کوي. تاسو په ډېره اسانۍ سره معلومولی شئ. قسم دوستانو ستاسو مشران هم ستاسو ماشومان د کوره د باندې وځي، تاسو غواړئ د هغه لایف لوکیشن معلوم کړئ، نو تاسو د هغه په موبایل کې سمپل دا یو سیټینګ وکړئ، کوچنی سیټینګ. بیا تاسو کولی شئ د خپل موبایل څخه د هغه لوکیشن په هر ځای کې معلوم کړئ. نو څنګه به معلوموو دوستانو؟ په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښیم. د ټول نه اول تاسو څه وکړئ که زموږ پیج مو نه فالو کړی، پیج درسره فالو کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دوستانو د ویډیو ته لازمي یو لایک ورکړئ. نو دوستانو دغه لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې ګوګل میپ ته. ګوګل میپ که څه هم په هر موبایل کې موجود دی، که چېرته ستاسو موبایل کې نه وي، تاسو کولی شئ د ګوګل پلی سټور څخه ګوګل میپ را ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګوګل میپ را ډاونلوډ کړل دوستانو، نو سمپل تاسو دغسې یو صفحه راوړي. نو د ټول نه اول به تاسو کې رابشئ په د پورته کونج کې چې کوم ستاسو کوم اکاونټ اپشن چې راځي، آیکن راځي، په دغه کلیک ورته واخلئ. که چېرته ستاسو اکاونټ پکې ساین ان و، خو ډېره ښه خبره ده که ستاسو اکاونټ پکې ساین ان شوی نه و، تاسو خپل اکاونټ پکې لاګین کړئ، خپل جیمیل اکاونټ یا هم ګوګل اکاونټ. اگر نو تاسو ته راشئ، دلته راشئ لوکیشن شیرینګ، په دغه اپشن کلیک ورته واخلئ. نو کله دوستانو په دغه آیکن باندې کلیک ورته واخیست، دلته دوستانو تاسو وکړئ راشئ په نیو شیر اپشن باندې کلیک ورته واخلئ او دلته تاسو پکې وخت انتخابولی شئ چې د څومره وخت لپاره زه دا غواړم دغه پکې لیکې لینک جوړ کړم. که تاسو غواړئ چې بغیر د وخت نه جوړ کړئ، تاسې انټل یو ټرن اف په دغه اپشن هم کلیک کولی شئ. خو دا پورته اپشن چې کلیک کړئ، په دې کې تاسو وخت ورکولی شئ. معنا دلته پکې ما وخت انتخاب کړ، تقریبا یوه ورځ وخت مې انتخاب کړ. هغه وروسته دوستان تاسو چې دغه لوکیشن شیر کړئ او دغه وروسته تاسو دغه لوکیشن شیر کولی شئ په واتساپ، مسنجر، میسیج، کروم براوزر، هر څه تاسو وغواړئ په هغه باندې شیر باندې کلیک ورته واخلئ. نو کله چې شیر باندې کلیک واخیسته، تاسو ته اتوماتیک دغه لوکیشن بیا تاسو په واتساپ یا بل څه کې شیر کولی شئ. تاسو ته دوستانو کله چې تاسو دغه لینک شیر کړئ، بیا چې سمپل تاسو راځئ غواړئ د لوکیشن معلوم کړئ، خپل موبایل کې په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به سیده دغه لوکیشن مکمل ښایي، دغه بیټري چارج به درته ښایي، دغه څومره بیټري چارج لري، په کوم ځای کې موقعیت لري. تاسو دغه لوکیشن په ډېره اسانۍ سره بیا معلومولی شئ. دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د یو چا لایف لوکیشن معلوم کړئ. نو دغه طریقه ده. که ویډیو مو خوښ وي لازمي در سره لایک کړئ، داسې نور ښایسته او خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج فالو کړئ، زموږ آیډي در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.